د پکتیا د ګوربزو د چک ډیم د نړیدو په تړاو مهمې پوښتنې، غوښتنې، لارښوونې، سزاوي او وړاندیزونه. یوې داسې پروژې چې د خلکو امیدونه ورپورې تړلي وو یو ناڅاپه له ناوړه برخلیک سره مخ شوه چې نه یوازې ځایي خلک حیران شول بلکې هر افغان یې خفه هم کړ. څه پیښ شول؟ ولې دومره ژر یو نوی جوړ شوی بند ونړید؟ دا یوازې یوه فني نیمګړتیا وه که تر شا یې بل څه پټ دي؟ دا راپور یوازې د اوبو د بند څېړنه نه بلکې د حساب کتاب، غوښتنې، پوښتنې، لارښوونې او ښکېلو کسانو ته سزاوي هم غواړي. بشپړ جزئیات ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. انس عاصم لیکلي: لومړی د پیښې سمه او بې پلوه څېړنه. د چک ډیم نړېدل چې یوازې 9 یا 10 ورځې مخکې پرانستل شوی و یوه جدي تخنیکي او اداري ناکامي ده. اړینه ده چې د دې پیښې ژوره، رڼا او بې پلوه څېړنه وشي. دویم، د چارواکو سملاسي نیول. انجینران، تړونیز شرکت او هغه چارواکي چې په تصویب، تطبیق او تایید کې ښکېل وو باید ژر تر ژره ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. دریم، سخت قانوني چلند. دا یوازې یوه تخنیکي تېروتنه نه بلکې د ولس پر حق، د بیت المال پر پیسو او د واکمنۍ پر حیثیت ښکاره خیانت دی. د دې لپاره باید سخته قانوني سزا ورکړل شي تر څو نورو ته د عبرت لامل شي. څلورم، د مالی تاوان جبران. هغه میلیونونه افغانۍ چې د دې پروژې لپاره ولګول شوې باید له پازوال، تړونیز شرکت او همکارو ادارو څخه بیرته واخیستل شي. دولت حق لري چې له هغوی څخه تاوان واخلي. پنځم، د تدارکاتو د سیستم اصلاح. دې پیښې یو ځل بیا ثابته کړه چې اوسنی تدارکاتي سیستم نیمګړی دی. باید ژر تر ژره د پروژو د ارزونې، څارنې او تړون ورکولو بهیر اصلاح شي تر څو نورې داسې پیښې تکرار نشي. شپږم، د عامه باور ژغورنه. د دې ډول پروژو ناکامي د ولس باور ته سخت زیان رسوي. حکومت مکلف دی چې خلکو ته حساب او عاملانو ته سزا ورکړي او راتلونکي ته رڼا تګلاره رامنځته کړي. رسنیز شفافیت. ټول بهیر له څېړنې تر حساب ورکونې باید له رسنیو سره ګډ شي تر څو ولس پوه شي چې قانون یوازې پر کمزورو نه بلکې پر زورواکو هم پلی کیږي. موږ د عدالت غوښتنه کوو، نه د عذر او بښنې ژمنه.